د طالبانو حکومت په بدخشان کې د مقاومت جبهې 38 غړي ووژلي. په سلامونه مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په بدخشان کې د سختو نښتو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو د راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پایله کې د مقاومت د جبهې 38 غړي وژلي او 8 نورې نیولي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي په دغه ولایت کې د تیرې اونۍ د نښتو پخلی کړی او ویلي دي چې د جګړې پر مهال یې 8 طالب ځواکونو ته هم مرجوبله اوښتې ده. احمدي په دغه نښتو کې د مقاومت جبهې ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعا کړې او په وینا یې چې د دوی ځواکونو د مقاومت جبهې 38 غړي وژلي او 8 نورې نیولي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې په بدخشان کې د جګړو په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره شوي او د سیمه ییزو رسنیو د ځنډېدو او خبریالانو ته د ګواښونو له امله لا هم په بدخشان کې د خونړیو جګړو د پایلو په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.